رادیو الله الرحمن الرحیم. د رادیو محترم اوریدونکو او د نور د العربیانو د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. معزز اوریدونکو، په دې هیله چې د ژوند او دین په ټولو چارو کې بریالي اوسئ او همداراز زموږ نننۍ خپرونه هم په غور سره تر پای پورې واورئ. دا د په همدې هیلې خپرونه پیلوو. ښاغلو او آغل اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د بیعتونو یعنې د لاسنیوي په اړوند دا چې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او بیا وروسته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خلفاو سره څنګه او په کومو خبرو بیعتونه کول، په دې هکله معلومات درکړو. لومړی به راشو دې ته چې په اسلام باندې یې په څه ډول بیعت کاوه. حضرت جریر رضی الله تعالی عنه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ نه د هغو شیانو په نه کولو بیعت واخیسته چې یو وخت یې له میرمنو څخه اخیستی و. هغه دا چې خدای پاک په قرآن کریم کې داسې یادونه کړې ده: ای نبی علیه الصلاة والسلام، کله چې مؤمنان درته راشي او تاسې سره په دې خبرو لوز وکړي چې دوی به له الله سره هیڅ شریک نه نیسي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولادونه به نه وژني، نه به چا پسې داسې درواغ تړي چې د خپلو لاسونو او پښو ترمنځ جوړوي، او نه به کوم ښه کار کوي چې ستاسې امر ورته نه وي شوی، نو له هغوی نه لوز واخله او الله نه ورته بخښنه وغواړه. الله یقینا بخښونکی او مهربان دی. او بیا یې وفرمایل څوک چې په داسې حال کې مړ شي چې دا ناروا کارونه یې نه وي کړي، زه یې د جنت ضامن یم. او که څوک په دې ناروا کارونو کې کوم کار وکړي او په دنیا کې شرعي جزا ورکړ شي، دا هم ورته کفاره ګرځي. او که څوک له دې ناروا کارونو څخه یو کار وکړي او څوک پرې خبر نشي، هغه سره به الله جل جلاله په خپل حساب کوي. حضرت اسود رضی الله عنه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې د فتح په ورځ په قرن مستقبله کې ناست و او خلکو د الله جل جلاله په یووالي او د محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ په رښتینوالي بیعتونه ورسره کول. حضرت امام بیهقي رحمت الله علیه وایي د فتح په ورځ د مکې مکرمې ښار نر او ښځې لوی او واړه ټول پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلل او په اسلام ورسره بیعت وکړ. مجاشع ابن مسعود رضی الله عنه وایي زه او ورور مې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلو او عرض مو وکړ یا رسول الله، موږ تا سره په هجرت بیعت کوو. هغه مبارک وویل مدینې ته هجرت له مهاجرینو سره پای ته ورسېده. ما پوښتنه وکړه چې بیا نو په څه شي د سره بیعت وکړو؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل پر اسلام او جهاد بیعت وکړئ. حضرت زیاد ابن علاقه رحمت الله علیه وایي د حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د مړینې په ورځ حضرت جریر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه منبر ته وخوته او داسې وینا یې وکړه: ورونو، زه تاسو ته د یوه خدای جل جلاله د ویرې او د ښه عزتمن ژوند غوره کولو سپارښتنه کوم. ما له حضرت جناب پیغمبر سره په دې لاسونو بیعت کړی ده. هغه مبارک ما ته له هر مسلمان سره د خواخوږۍ لارښوونه کړې ده. نو زما د کعبې پر رب قسم وي چې زه ستاسو ټولو خواخوږی یم. بیا استغفار وویل او له منبر نه راښکته شو. حضرت بشیر ابن خصاصه رضی الله عنه وایي پیغمبر ته راغلم، غوښتل مې بیعت ورسره وکړم. نو لومړی مې پوښتنه ترې وکړه. ما وویل یا رسول الله، زه په کومو شیانو له تا سره بیعت وکړم؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک لاس راوړاندې کړ. وی ویل د دې خبرې ګواهي کوه چې له الله نه پرته بل هیڅوک د عبادت وړ نشته او محمد د هغه بنده او رسول دی. لمونځ په خپل وخت کوه، زکات ورکوه،
د رمضان روژې نیسه، د بیت الله حج کوه او د الله جل جلاله په لار کې جهاد کوه. ما وویل یا رسول الله نور به وکړم خو زکات او جهاد نشم کولای، ځکه چې زه 10 اوښان لرم او هغه ایله زما د کورنۍ اړتیاوې ور پوره کړي، او جهاد ځکه نشم کولای چې زه ډیر ډارن یم، هسې نه چې له میدانه په شا وتښتم او خلک ووایي چې څوک له میدانه وتښتي پر هغه د الله جل جلاله غضب وي. نو راته وویل بشیره ته چې زکات نه ورکوي او جهاد نه کوي نو په څه به جنت ته ځې؟ زه پوه شوم. نو بیا مې ویل یا رسول الله سمه ده دا هم کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک لاس را وړاندې کړ او په ټولو خبرو مې ورسره بیعت وکړ. بیا هم حضرت جریر رضی الله تعالی عنہ وایي له پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مې پوښتنه وکړه چې په کومو خبرو بیعت وکړم؟ راته وویل په دې خبرو لوز وکړه چې د یوه الله عبادت به کوي او هیڅ شریک به نه ورسره نیسي، لمونځ به کوي، زکات به ورکوي، د مسلمانانو خیرخواهي به کوي او له شرک نه به ډیر ځان ساتي. طبرانی په خپل روایت کې وایي حضرت جریر راغی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل جریره لاس را وړاندې کړه. هغه وویل د کومو خبرو لپاره؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ژمنه وکړه چې ځان به خدای پاک ته ټیټوي او ټولو مسلمانانو سره خواخوږي کوي. راوی وایي حضرت جریر ډیر هوښیار و، نو ویې ویل سمه ده یا رسول الله زه به تر خپله وسه دې خبرو ته پاملرنه کوم. راوی وایي د دې جریر د دې خبرې له برکته ټولو خلکو ته آسانی شوه. حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی الله عنه وایي موږ 9 تنه یا 8 تنه راغلو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کېناستو. هغه مبارک 3 ځله پوښتنه رانه وکړه بیعت کوئ؟ موږ ورته وویل یا رسول الله موږ خو پخوا بیعت کړی دی او بیا په کوم شي بیعت وکوو؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا لفظ وکړئ چې یوازې د الله عبادت به کوئ او هیڅ شریک به نه ورسره نیسئ، 5 لمونځونه به کوئ او بیا یې ورو غوندې راته وویل له خلکو به څه نه غواړئ. راوی وایي دې کسانو دا خبره دومره کلکه په غوږونو کې نیولې وه چې بیا به هر یوه کله به چې په آس سپور وه او قمچینه به ترې په ځمکه ولوېده هم به یې چاته نه ویل او په خپله به ورښکته شو، هغه قمچینه به یې راپورته کړه. حضرت ابو امامه وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام اعلان وکړ چې څوک ما سره بیعت کوي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم غلام ثوبان رضی الله عنه وویل زه کوم یا رسول الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل له چا نه به هیڅ هم نه غواړي. حضرت ثوبان رضی الله عنه ورته وویل د دې په بدله کې به بیا ماته څه راکول کیږي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې جنت. حضرت ثوبان رضی الله عنه لاس ورکړ او پیغمبر سره ژمنه وکړه. راوی وایي له هغې وروسته به حضرت ثوبان له چا نه هیڅ هم نه غوښتل تر دې چې په مکې کې به کله د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په آس روان و او قمچینه به ترېنه ولوېده هم به یې چاته نه ویل چې ور یې کړي، بلکې په خپله به ورښکته شو او راوا به یې خیسته او که هغه به د یو چا پر اوږه هم لوېدلې وه هغه ته به یې نه ویلي چې دا راکړه. حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه وایي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سره 15 ځله بیعت کړی او 2 ځله ژمنه راڅخه اخیستې ده چې د الله په حق کې به د چا له ملامتیا څخه نه ویریږي. ابوالمثنی رضی الله عنه وایي حضرت ابوذر وویل پیغمبر زه راوغوښتم او راته وویل د جنت په بدل کې بیعت ته تیار یې؟ ما وویل هو. لاس مې چې ور وړاندې کړ راته وویل له چا نه به څه نه غواړې؟ ما وویل ډیره ښه ده. هغه وفرمایل که کله په سپرلی سپور وي او لښته در څخه ولوېده هم به چاته نه وایې او په خپله به یې رااخلې. په یو روایت کې دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زه 6 ورځې په تمه کړی وم چې یوه خبره درته کوم، هغه به ښه په غوږ کې نیسي. په 9مه ورځ راته وویل هر وخت که پټ او که ښکاره وي په هر کار کې له خدای جل جلاله نه ویره کوه،
که څه ګناه در څخه وشي سمدلاسه نیکي کوه او له چا نه هېڅ هم مه غواړه تر دې چې کله لښته درنه ولوېږي هم چاته مه وایه او په خپله یې راواخله او د چا هېڅ امانت مه اخله. حضرت سهل ابن سعد رضی الله عنه وایي موږ 6 تنه چې پکې حضرت ابوذر، عباده ابن صامت، ابو سعید خدری، محمد ابن سلمه او یو بل صحابي و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلو او په دې خبره مجمنه ورسره وکړه چې د الله جل جلاله په حق به د چا له ملامتیا نه ویریږو. زموږ 6 ملګری غوښتلې چې خپله ژمنه بیرته واخلي، نو پیغمبر یې ژمنه بیرته ورکړه. حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه وایي زه د مدینې منورې له هغو مشرانو څخه یم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژمنه راڅخه اخیستې وه چې له الله جل جلاله سره به څوک نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، د چا وینه به چې خدای پاک حرامه کړې وي هغه به نه وژني، چورو چپاول به نه کوي او دا ژمنه به نه ماتوي. ویلې که دا ژمنې مې پوره کړې په بدل کې به جنت درکول کیږي او که مو پوره نه کړې نو خدای پوهیږي او بیا تاسې پوهیږئ. نوموړی په یو بل روایت کې وایي هغه وخت چې لا د جهاد حکم نه و راغلی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ له 11 کسانو څخه د میرمنو غوندې ژمنه واخیسته. هغه دا چې له الله جل جلاله سره هیڅوک شریک مه ګڼئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، نه به چا پسې داسې درواغ تړئ چې د خپلو لاسونو او پښو ترمنځ جوړوئ، نه به خپل اولادونه وژنئ او د الله جل جلاله نافرماني به هیڅ کله نه کوئ. که چا دا ژمنې پوره کړې هغه ته به جنت ورکول کیږي او که چا له دې کارونو څخه یو کار هم وکړ معامله یې له خدای سره ده، که عذاب ورکوي او که بخښنه ورته کوي. دا په مدینې منوره کې لومړی د عقبې بیعت و. دې خلکو یو کال وروسته بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بیعت وکړ. د نور لارویان راهیان نور دغه خپرونه هر یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه د غرمې په 12:15 دقیقو له شریعت غږ راډیو په 93 FM څپه او تکرار یې په شنبه، دوشنبه او چهارشنبه له ملي راډیو په منځنۍ 101 او FM 105.2 څپو د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو اوریدلی شي. بوز براشو د الله جل جلاله په لار کې د هجرت کولو د بیعت په اړوند معلوماتو ته. حضرت اعلی ابن مونیه وایي د مکې مکرمې له فتح نه یوه ورځ وروسته زه راغلم، پیغمبر ته مې وویل یا رسول الله زما پلار غواړي تاسو سره په هجرت بیعت وکړي. راته وویل د مکې له فتح وروسته مدینې ته د هجرت حکم پای ته رسېدلی، اوس پر جهاد بیعت وکړئ. حضرت حارث ابن زیاد ساعدی رضی الله عنه وایي د خندق په ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام له خلکو څخه د هجرت ژمنې اخیستې. ما فکر وکړ چې دا حکم به د انصارو لپاره هم وي، نو ورغبلم خپل یو د کاکا زوی مې ورته راوسته. ما وویل یا رسول الله له ده نه هم ژمنه واخله. وی ویل دا څوک دی؟ ما ویل دا زما د کاکا زوی حوت ابن یزید دی. راته ویل دا حکم د انصارو لپاره نه دی، خلک تاسو ته هجرت راکوي او تاسو به چاته بیا هجرت نه کوئ. بیا یې ویل زما د په هغه خدای قسم وي چې زما روح په ولکه کې دی، څوک چې تر مرګه له انصارو سره مرسته کوي او مینه یې ساتي هغه به له دنیا نه د خدای جل جلاله محبوب ځي، او څوک چې تر مرګه له انصارو سره کینه ساتي پر هغه به د الله جل جلاله غضب وي. حضرت ابو سعید وایي د خندق په ورځ جناب پیغمبر له یو شمېر خلکو څخه د هجرت ژمنه یا بیعت واخیسته. بیا یې اعلان وکړ چې انصار له دې حکم څخه خلاص دي، نور خلک به دلته هجرت راکوي. بیا یې ویل څوک چې انصارو سره مینه کوي او تر مرګه یې دا مینه په زړه کې وي هغه به د لوی خدای جل جلاله د مینانو په قطار کې هغه ته وړاندې کیږي، او څوک چې انصارو سره کینه ساتي
هغه به د لوی خدای جل جلاله د دښمنانو په قطار کې هغه ته ور وړاندې کیږي. حضرت جابر رضی الله عنه وايي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اسلامي بلنې لپاره په مکې کې 10 کاله تېر کړل. د حج په شپو کې به عکاظ او مجنه بازارونو ته وتللو او له راغلو خلکو څخه به یې د مرستې او ملاتړ غوښتنه کوله او ویل به یې څوک شته چې ما له ځان سره بوځي او مرسته مې وکړي چې زه د الله جل جلاله پیغام تر خلکو ورسوم. خدای پاک به جنت ورکړي. خو هیڅوک به نه پیدا کېدل چې د هغه مبارک مرستې ته ټټر ووهي. ان تر دې چې بیا به له یمن یا مصر څخه څوک مکې مکرمې ته راتلل نو له وړاندې نه به د دې ځای خلکو ورته ویل چې ګوره پام کوه هغه قریشي ځوان دې تیر نه باسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې په کومه لار تېرېده خلکو به یو بل ته اشارې کولې چې هغه دی. جابر وایي بیا هغه وخت راغی چې خدای جل جلاله موږ له یثرب نه مکې مکرمې ته راوستو نو د هغه مبارک ملاتړ مو وکړ او د استوګنې بلنه مو ورکړه او بیا چې له یثرب نه موږ هر سړي مکې مکرمې ته ورغلی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مبارک لاس به یې ایمان راوړ او بیرته به چې راستون شو ټوله کورنۍ به ورسره مسلمانه شوې وه او په لنډ وخت کې د انصارو یوه داسې ډله تیاره شوه چې په ښکاره به د اسلام خبرې کولې. دی وایي زه هم په همدې ډله کې وم. موږ راغونډ شو، مشوره مو وکړه چې تر څو به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې داسې تنګ ژوند تیروي موږ باید د هغه مبارک غم وخورو. نو پریکړه مو وکړه چې سږ کال به 80 تنه حج ته ځو او هلته به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په دې هکله خبرې کوو. د حج وخت چې راغی ټول ورغلو او یو په شعب عقبه کې سره راغونډ شو. پیغمبر مبارک چې راغی پوښتنه مو ترې وکړه چې موږ غواړو تاسو سره ژمنه او بیعت وکړو، تاسو په دې هکله څه لارښوونې لرئ تر څو موږ په هماغه خبرو بیعت وکړو. وی فرمایل د دې خبرې ژمنه وکړئ چې پر هر حال کې به زما خبره اورئ او منئ به یې، که نیستي وي او که هستي. په هر حال کې به د لوی خدای جل جلاله په لار کې لګښت کوئ، د نیکیو لارښوونه او له بدیو ایثارول به کوئ. داسې خبرې به کوئ چې الله جل جلاله پرې رضا وي او د هغه په حق د هیڅ چا له ملامتیا نه مه ډارېږئ. زما مرسته به کوئ او کله چې زه درشم داسې ساتنه به مې کوئ لکه د خپلو کورنیو. د دې په بدل کې به تاسو ته لوی خدای جل جلاله جنت درکړي. دی وایي حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه په موږ کې تر ټولو کشر و. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس یې ونیو. وی ویل ای د یثرب خلکو موږ دلته یوازې په دې باور راغلی یو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله جل جلاله رښتونی پیغمبر دی. نو که تاسو دی له ځان سره بوځئ ټول عرب به مو دښمنان شي او د سر خلک به مو له منځه یوسي او تورې به مو در ماتې کړي. که دا هر څه زغملی شئ نو ډیره ښه ده. خدای جل جلاله به ډیر ثوابونه درکړي او که د دې خبرو زور نشي راوړای بیا نو اوس پاک خبره وکړئ چې بیا د خدای پاک په وړاندې ملامت نه یاست. خلکو ورته وویل ته راضي خوښه، موږ دې په خدای قسم وي که له دې بیعت نه هیڅ کله په شا شو او نه داسې څوک شته چې په دې اړه زموږ مخه ونیسي. ټول ملګري پاڅېدل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په هغو ټولو خبرو ژمنه او بیعت وکړ چې هغه مبارک لارښوونه کړې وه او په بدل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له دوی سره د جنت ژمنه وکړه. حضرت کعب ابن مالک وایي موږ په شعب عقبه کې د پیغمبر په انتظار کې ناست وو. دم غړۍ ته پیغمبر او حضرت عباس راغلل. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه لا تر دغه وخت مسلمان شوی نه و، خو غوښتلې دا پریکړه له نږدې وڅاري او د مدینې منورې له خلکو د خپل وراره د ساتنې ژمنه واخلي. لومړی حضرت عباس خبرې پیل کړې او وی ویل ای د خزرج خلکو تاسې پوهیږئ چې محمد صلی الله علیه وسلم له موږ څخه دی او تر دې وخته موږ د خپل قوم د هغه خلکو له ضرر نه دای ساتلی ده چې پر ده ایمان نه لري او دای اوس هم په خپل ښار یعنې مکې مکرمه کې ښه خوندي او د عزت ژوند تیروي. خدای غواړي نور ستاسو سیمې ته کډه وکړي
نو که تاسو باور لرئ چې کومې ژمنې مو له ده سره کړي دي هغه پوره کولای شئ او ساتنه یې کولای شئ نو دا ډیره ښه ده. او که دا خیال مو وي چې کله دای درشي هلته به یې دښمنانو ته ورسپارئ نو بیا له بوس نه دای همدلته پرېږدئ ځکه چې دای په خپل قوم او خپل ښار کې ښه خوندي دی. حضرت کعب وایي موږ په جواب کې حضرت عباس ته وویل موږ ستا ټولې خبرې ښې په غور واورېدې، اوس نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښه ده چې په دې هکله له موږ نه هر ډول ژمنه غواړي موږ ورته تیار یو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبرې پیل کړې. لومړی د قرآن کریم څو مبارک آیتونه وزبلستل او ټول اسلام ته وهڅول. بیا یې وویل زه له تاسو ژمنه اخلم چې زما به داسې ساتنه کوئ څنګه چې د خپلو کورنیو ساتنه کوئ. راوی وایي زموږ له ملګرو نه برا ابن معرور پاڅېده، د پیغمبر مبارک لاس یې ونیوه او ویې ویل زما د په هغه رب قسم وي چې ته یې په حق رالیږلی یې، موږ به هرومرو ستا داسې ساتنه کوو لکه د خپلو کورنیو ساتنه چې کوو. یا رسول الله موږ ډېر جنګیالي خلک یو او دا چاره له پیړیو راهیسې زموږ میراث دی. نوموړي لا خبره پای ته نه ورسولې چې یو بل ملګری ابوالهیثم غږ وکړ یا رسول الله هلته په سیمه کې له ځینو خلکو یعنی یهودو سره زموږ لخوا پخوانۍ اړیکې دي، موږ ستا لپاره هغه اړیکې پرې کوو. نو داسې خو به نه وي چې کله خدای پاک تاسې ته بری درکړي بیا موږ پرېږدئ او بیرته خپل قوم ته راشئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکی شو او وی ویل زما وینه ستاسو ده، چیرته چې تاسو قبرونه دي همالته به زما قبر وي. تاسو زما یاست او زه ستاسو یم. تاسو چې چا سره جنگ کوئ زما هم ورسره جنگ دی او چا سره چې ستاسو سوله ده زما هم ورسره سوله ده. بیا یې وفرمایل له خپل من نه 12 تنه مشران وټاکئ، هغوی به ستاسو د هرې خبرې ذمهوار وي. راوی وایي 12 مشران چې 9 یې د خزرج او 3 یې د اوس قبیلې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ور وپېژندل شول. له عروه نه مرسل روایت دی، هغه وایي په انصارو کې لومړی ابوالهیثم التیحان و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د بیعت لپاره ورپاڅېده او وړاندې له دې چې بیعت وکړي ورته یې وویل یا رسول الله زموږ له ځینو نورو خلکو سره پریکړې او اړیکې دي او له دې وروسته هغه هر څه مونږه پای ته رسوو. نو داسې خو به نه وي چې موږ له ټولو خلکو سره پریکون وکړو او جنګونه وکړو او بیا تاسو موږ پرېږدئ او بیرته خپل قوم ته راشئ. په دې خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکی شو، ویې ویل زما وینه ستاسو وینه ده، ستاسو قبرونه چې چیرته وي هلته به زما قبر هم وي. ابوالهیثم چې د پیغمبر له جواب نه مطمئن شو خلکو ته مخ ور واړاوه، ویې ویل زما قومه زه ګواهي کوم چې دا رښتونی پیغمبر دی او نن د خدای پاک په حرم او خپل قوم او کورنۍ کې ژوند کوي. تاسو په دې ښه پوهیږئ چې که دای ځان سره بوځئ ټول عرب به درته یو موټی شي او له یوې لیندۍ څخه به غیشي در باندې وروي. نو که تاسو د الله په لار کې مرګ او سرښندنو ته تیار یاست ډیره ښه ده. دای له ځان سره بوځئ ځکه چې دا رښتونی پیغمبر دی او که د ده د ساتنې باور په ځان نه لرئ بیا ښه دا ده چې همدا اوس د مبارک ته جواب ورکړئ. ټولو خلکو په یوه خوله وویل خدای او رسول چې څه غواړي موږ ورته چمتو یو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل یا رسول الله زموږ ځانونه ستا په خدمت کې دي، تاسو چې څه غواړئ موږ یې منو. بیا یې ابوالهیثم ته وویل زموږ او رسول الله له من لرې شه، موږ نن هرومرو له ده سره بیعت کوو. ابوالهیثم وایي لومړی ما بیعت وکړ او بیا ټولو خلکو. حضرت عاصم ابن عمر ابن قتاده رضی الله عنه وایي د مدینې منورې خلک چې له پیغمبر نه راغونډ شول د بنو سالم عباس ابن عباده ابن نضله ودرېده او خلکو ته یې وویل ای د خزرج خلکو پوهېږئ چې تاسو دلته د څه لپاره راغلي یاست؟ خلکو وویل هو. ده ورته وویل د دې بیعت او ژمنې مطلب دا دی چې تاسو به د عربو او عجمو دښمني پر غاړه اخلئ، په دې لړ کې ښایي ستاسو شتمني او د قوم مشران له منځه ولاړ شي. نو که هغه وخت
تاسو بیا دا سړی دښمن ته ور وسپارئ او د ساتنې وس یې ونه لرئ نو ښه دا ده چې لمداووس نه یې له ځان سره مه بیایئ، ځکه چې که بیا هغه وخت دی پرېږدئ قسم دی چې د دنیا او آخرت له رسوایي سره به مخامخ شئ. او که له دې هر څه سره سره باور لرئ چې د ده ساتنه او مرسته کولای شئ، بیا د ده وجود ستاسو لپاره د دنیا او آخرت نیکمرغي ده. ټولو خلکو په یوه خوله وویل موږ د پیغمبر لپاره له هر څه نه تیر یو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یې پوښتنه وکړه چې که موږ په دې ژمنه وفا وکړه په بدله کې به څه راکول کیږي؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ته به جنت درکول کیږي. ټول خلک راوړاندې شول او په مبارک لاس بیعت ورسره وکړ. حضرت معبد ابن کعب د خپل ورور عبدالله رضی الله عنه له خولې وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مدینې نه راغلیو خلکو ته وویل اوس نو یو او دوه خپلو ځایونو ته روان شئ. حضرت عباس ابن عباده پاسید وی ویل یا رسول الله زما د په هغه ذات قسم وي چې ته په حق را لېږلی که ته موږ ته امر وکړې موږ به سهار خپلې تورې راوباسو او د منا په خلکو به برید وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل لا تر اوسه موږ ته د جنگ امر نه دی شوی، اوس خپلو ځایونو ته ستانه شئ. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، دا و زموږ د خپرونې د نن ورځې چمتو کړای شوي او راټول شوي مطالب چې تاسو ته مو د دې خپرونې په لړ کې در واورول. د بلې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.